الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو په دې ویډیو کې مې تاسو لپاره د کمپیوټر یو درې په زړه پورې تخنیکونه آماده کړي. اوس هغه کسان چې غواړي په خپلو کمپیوټرونو کې په یو خاص اپلیکیشن باندې بندیز ولګوي، مطلب که ستاسو سره ګیمي یا کوم بل رقم اپلیکیشن یې په هغه باندې بندیز لګوئ، په همدې ډول که چېرته غواړئ د هغې نیټورک وای فای پاسورډ پیدا کړئ چې تاسو په خپلو کمپیوټرونو کې یو ځل ورسره کنیکټ شوي اوسئ، او که چېرته تاسو په خپلو کمپیوټرونو باندې USB ګانې بندول غواړئ تر څو ستاسو کمپیوټر ته وایرس داخل نشي، نو دغه ټولې طریقې به په دغه ویډیو کې تاسو زده کوئ. راځو دوستانو سټارټ اخلو د ټریک نمبر 1 نه چې how to block a specific application in Windows using gpedit.msc command. دوستانو په یاد ولرئ چې زموږ سره په وینډوز کې یو دوه کمانډ دي چې یو ته موږ gpedit.msc وایو او بل ته موږ regedit وایو. دا دوه کمانډز ته موږ ټربل شوټینګ کمانډز وایو چې د وینډوز د انسټالیشن سره دا په اتومات ډول راځي. څنګه کولی شو چې دا په کمپیوټر کې خلاص کړو؟ نو ډېره اسانه طریقه ده. رابشئ تاسو دې ځای کې وینډو کی پلس آر یعنی رن کمانډ ته به راشئ یا به کلیک وکړئ په دې سرچ باندې، دلته به ورته ورکړئ gpedit.msc دا به ورته ورکړئ او دنه به وروسته په ده باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ دا gpedit.msc کمانډ څه وشو؟ خلاص شو. اوس راځو څنګه کولی شو چې د gpedit.msc کمانډ د لورې موږ په خپلو کمپیوټرونو کې په یو اپلیکیشن باندې بندیز ولګوو. زه به راشم دې ځای نه چې کله هم gpedit تاسو خلاص کړه نو رابشئ دلته به کلیک وکړئ په دې وینډوز سیټینګ باندې. په یاد ولرئ دوستانو چې دلته زموږ سره دوه وینډوز سیټینګ دی، یو لاندې لیکل شوی دی، دلته هم دی او دې ځای کې هم دی. دا په کمپیوټر کنفیګریشن کې دی او دا په یوزر کنفیګریشن کې دی. نو تاسو به راځئ په کمپیوټر کنفیګریشن کې وینډوز سیټینګ باندې به ډبل کلیک وکړئ، رابشئ سیکیورټي سیټینګ ته، بیا به راشئ کلیک به وکړئ په سافټویر ریسټریکشن پالیسیز، بیا به کلیک وکړئ په اډیشنل رولز باندې، دلته به رایټ کلیک وکړئ، رابشئ یو نوی پات به جوړ کړئ د څه دپاره؟ د اپلیکیشنونو د بندیز دپاره. نو زه به دلته کلیک وکړم، نیو پات ته به راشم، ګوره رایټ کلیک نیو پات، او دنه به وروسته که چېرته تاسو د هغه اپلیکیشن په اډرس باندې پوهېږئ، په پات باندې پوهېږئ، دې ځای کې ډایرکټ ورکړئ، او که چېرته پرې نه پوهېږئ نو رابشئ براوز ته. په براوز کې به زه دوستانو داسې چل وکړم چې زه به راشم دې ځای کې د ویلسي میډیا پلیر دا زموږ سره یو اپلیکیشن سافټویر دی، په ده باندې به کلیک وکړم او دا به دې ځای نه اوکې کړم او بیا به دلته په اوکې باندې کلیک وکړم. نو تاسو ګورئ هغه دې ځای کې څه وشو؟ راغی. اوس چې کله هم تاسو راځئ د صفحې په مخه دا ویلسي پلیر خلاصوئ نو دا به کار نه کوي. وجه دا ده چې په ده باندې موږ بندیز ولګوو. نو بیرته به تاسو هم دې ځای ته راځئ، دا رایټ کلیک به وکړئ په دې پات باندې او دا به ډیلیټ کړئ، نو دا به یس کې. نو ګوره هغه پات دې ځای نه څه شو؟ ډیلیټ شو. اوس چې کله هم زه راځم په ده باندې ډبل کلیک کوم نو ګوره دا څه کېږي؟ دا به خلاص شي. دا زموږ سره د اپلیکیشن د بندولو طریقه چې تاسو کولی شئ په هر یو اپلیکیشن چې په وینډوز کې اپلیکیشن سافټویر وي په هغه باندې تاسو بندیز لګولی شئ. راځو ټریک نمبر 2 په لورې. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې د هغه نیټورکونو وای فای پاسورډ پیدا کړئ چې یو ځل تاسو ورسره په خپل کمپیوټرونو کې کنیکټ شوي وئ، لکه د مثال په ډول زه راځم ګورم دلته د سهراب سیفي په نوم زموږ سره یو وای فای دی او د سره زه کنیکټ یم. زه غواړم چې اوس د دې پاسورډ وګورم چې د دې پاسورډ څه دی. نو رابشئ تاسو به دغه طریقه فالو کوئ، وینډو کی پلس آر ته به راشئ او دلته به تاسو ورته ورکړئ cmd کمانډ پرومپټ، دا یو کمانډ دی په وینډوز کې. زه به دا ورته ورکړم او دا به اوکې کړم. اوکې کول نه به وروسته تاسو دلته ورته ورکړئ چې net sh space w line بیا space show profiles، دا به زه ورته ورکړم net sh w line show profiles، دا به انټر کړي. تاسو ګورئ څومره چې ستاسو سره دغه پروفایلز دي، دغه نیټورکس دي، وای فای ټول ماته دې ځای کې لیست راکوئ. دغه نیټورکو سره ته کنیکټ شوی. اوس زه ګورم چې په اول نمبر کې موږ سره سهراب سیفي دی، نو د دې پاسورډ به زه پیدا کړم چې آیا د دې پاسورډ څه دی. د دې لپاره به تاسو راشئ همغه کوډ به بیا ورکړئ net sh space w line بیا space show profiles بیا space.
دوستانو په یاد ولرئ هر کله چې تاسو ګورئ که چېرته هم د کوم وای فای دغه یوزر نیم چې دی یا اس اس آی ډي ده که چېرته د ده ترمنځ سپیس راغلی نو د همیشه دپاره کوشش وکړئ دا په ډبل کوډ کې واخلئ او که چېرته د دې ترمنځ الفاظ دی راغلی مطلب یو سهراب یو نوم لیکل شوی نو ډایرکټ یې لیکئ او که چېرته داسې یو نیم وي چې د هغې ترمنځ سپیس یا فاصله نو کوشش وکړئ چې تاسو دا په ډبل کوډ کې والئ. زه به ورته ورکړم چې سهراب ډبل کوډ مې دې ځای نه واچو سهراب بیا سپیس سیفي او ډبل کوډ سره به دا څه وکړم بند به کړم. چې کله دا بند که سپیس به ورکړې دې ځای کې سپیس او دنه به وروسته ورته ورکړې چې کی بیا مساوي علامه او دلته به ورته ورکړې کلیر کیس ایکول بیا به ورته ولیکې کلیر او دا به څه کې انټر به کې. نو ګورئ تاسو سره دغه کې کنټینټ چې کوم دی دې ځای کې دا پاسورډ څه وشو راغی. نو دا اوس د سهراب سیفي کوم نیټورک چې دی د دې څه دی پاسورډ دی چې دې ځای نه تاسو کتی شئ. په همدې ترتیب چې هر یو نیټورک او تاسو ورسره کنیکټ شوي اوسئ تاسو کولی شئ چې دغه پاسورډ ډېر په اسانۍ سره پیدا کړئ. راځو دوستانو ټریک نمبر 3 پر لورې څنګه کولی شو چې خپل کمپیوټر د یو اس پي څخه وژغورو. همیشه دپاره کمپیوټر ته چې وایرس داخلیږي هغه زیاتره د یو اس بي د لارې نه داخلیږي. اوس که چېرته غواړئ چې خپل کمپیوټرونو دا کوم پورټس چې دي په ده باندې تاسو یو اس بي ګانې بندې کړئ نو په دې ټریک کې تاسو دا زده کوی شئ. دوستانو د دپاره به تاسو راځئ ریجیډیټ کمانډ نه به کار اخلئ لکه څنګه چې موږ په سټارټ کې ویلې چې زموږ سره دوه کمانډس دي یو ته ریجیډیټ وایو او بل ته جي پی ایډیټ وایي. ریجیډیټ ته به هم راشئ تاسو به همدې رن کمانډ ته رن کمانډ وینډو کی پلس آر شارټکټ دی یا تاسو دې ځای کې راځئ ډایرکټ ورته ورکړئ ګوره کلیک وکړه په دې سرچ باندې دلته ورته ورکړه ریچ ایډیټ ګوره رجسټري ایډیټر خلاص شو په ده باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو سره ډېر فولډرونه ښکاري دا زموږ سره رجسټري ایډیټر کوم هغه ډایلاګ باکس دی دا دی. نو زه به داسې چل وکړم چې زه به تاسو ته د سر نه وښیم را به شي چې کله هم تاسو دا خلاص که په دې فولډرونو کې به کلیک وکړئ په ایچ کی لوکل میشین باندې بیا به راشئ تاسو دې ځای کې کلیک به وکړئ سیسټم باندې سیسټم نه به وروسته راشئ کرنټ کنټرول سیټ او په کرنټ کنټرول سیټ کې به دوستانو راشئ تاسو به کلیک وکړئ په سروسز باندې او په دې ځای کې یو فولډر دی چې هغې ته وایي یو اس بي سټور د یو اس بي سټور په نوم یو فولډر دی هغه به تاسو پیدا کړئ. نو که چېرته زه یو د کیبورډ نه وهم دا به ډېر په اسانۍ سره پیدا کړم. تاسو ګورئ دا موږ سره یو اس بي فولډر پیدا شو په ده باندې به یو کلیک وکړئ او ښي طرف ته به راشئ په دې کې دننه دا ډیټا شامل ده. اوس به زه څه وکړم زه به راشم کلیک به دلته په دې سټارټ باندې وکړم په سټارټ باندې به ډبل کلیک وکړئ. که چېرته هم تاسو دغه ویلیو ډیټا ګورئ دې ځای کې 3 دی که چېرته دا 3 تاسو ختم کړئ او دې په ځای 4 ورکړئ یعنې 4 ورکړئ او دا اوکې کړئ اوس چې کله هم تاسو په کمپیوټرونو کې یو اس بي ورکړئ نو دا به نه اخلي. بیرته زه راځم دا پورټس انیبل کوم نو زه به په ده باندې ډبل کلیک وکړم او د دې 4 په ځای به دې ځای کې څه ورکړم 3 به ورکړم. چې کله هم تاسو 3 ورکړه اوکې کړم اوس تاسو یو اس بي کمپیوټر کې ورکړئ نو دا به ډېر په اسانۍ سره اخلي. دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو وه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم په لوی او بخونکي الله مو سپارم.